بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو د مشرق ټي وي پروګرام پښتنه کې تاسو ته هرکلی په لکونو په کروڑونو درود او سلام په آقا نامدار حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د هغه په آل او د هغه په اهل بیت باندې د هغه په اولاد باندې. ګرانو کتونکو د پښتنې دغه خصوصي پروګرام د محرم الحرام په هکله او د سید الشهدا حضرت امام حسین رضی الله عنه د هغه د اهل بیتو د قربانۍ په هکله باندې نن موږ ستاسو په خدمت کې حاضر یو. ګرانو کتونکو د اسلام تاریخ دا د قربانو نه خالی نه دی بلکې دا د قربانو نه ډک دی. خو بعضې قربانۍ داسې دي چې هغې د تاریخ روح هغه بدل کړی دی او په هغې کې د ټولو نه لویه قرباني، د ټولو نه غمجنه قرباني، د ټولو نه دردناکه قرباني هغه د کربلا د شهیدانو ده. او دغې واقعي دغې قربانۍ او په دغې قربانۍ کې چې کومه وینه توی شوه هغې د دنیا یا د اسلام یا د دین هغه حقیقي رنګ هغه دنیا ته پیش که او هغه حقیقي رنګ هغه سو هغه دا چې د ظلم خلاف د جبر خلاف په سر ښکته کیږي نه بلکې د ظلم خلاف په سر اوچتیږي او یا به کټ کیږي. او حضرت امام حسین سید الشهدا د خپلو بچو د خپلو زنانو د خپلې کورودانې او دغه شان د خپل ټول اهل بیتو سره دغه خبره ثابته کړه او په هغې باندې عمل هم وکړو. او دغه واقعه دا د یو علاقې دپاره نه ده، دا د یو دور دپاره نه ده بلکې دا د هر دور دپاره ده او دا به د قیامته پورې وي. او دغې نه به موږ ته سبق ملاویږي، د دغې نه به موږ ته رهنمایي ملاویږي بلکې دا په هر مشکل کې، دا په هر سختو حالاتو کې زموږ دپاره د لارې رڼا ده. دغه واقعه په نن دور کې هم ژوندی ده او دغه واقعه په نن دور کې هم زموږ رهنمایي کوي، موږ ته د لارې رڼا راکوي. په نن دور کې د دغه واقعې نه موږ څه سبق اخیستی شو، د دغې واقعې پس منظر سو دا واقعه څنګه مخې ته راغله، په دې باندې به موږ نن خبرې اترې کوو. او موږ سره په سټوډیو کې دا وخت چې کوم ګران قدردان میلمانه، ماهرین، مذهبي سکالران، مشران موجود دي، په هغې کې زموږ د پېښور یونیورسټۍ او د اسلامیک سنټر د هغې استاز دی، مذهبي او دیني سکالر دی، زموږ د مشرق ورځپاڼې لیکوال هم دی، پروفیسر ډاکټر دوست محمد خان صاحب موږ سره شریک دی. ډاکټر صاحب تاسو ته هرکلی. بل ګران میلمه هغه موږ سره چې په پروګرام کې شریک دی هغه د مدرسه اهل بیت انوار المدارس د هغې مشر دی، د هغې پرنسپل دی، د هغې واکمن دی، هلته مدرس هم دی او په دغه پېښور کې د یو لوی جامع مسجد چې هغه د علامه عارف الحسیني سره منصوب دی، د هغې کې مدرسه هم ده، د هغې نگراني هم دی کوي او هلته د خطابت فرایض هم ترسره کوي. زما مقصد دی علامه عابد حسین شاکري صاحب. شاکري صاحب تاسو ته هرکلی. دغه دواړه مشران پوهان چې موږ سره ناست دي د دوی نه به موږ د دغه واقعې په هکله تاریخي چې کوم واقعات دي یا د هغې پس منظر دی د هغې کې به هم موږ به ترېنه اورو، موږ به ګورو چې دغه واقعه آیا دا د اقتدار جنګ و، آیا دا یو سیاسي مسله وه که نه د دې په شا باندې یو ډېر لوی فکر او یو ډېره لویه فلسفه ده. او هغه فکر او فلسفه نن چې موږ دعوه کوو چې زموږ دپاره د لارې مشال دی. خبرې به کوو. ډاکټر دوست محمد صاحب جناب څنګه چې ما وړاندې عرض وکړو چې عام یو تأثر خلک ته اخلي چې ګنې دا د اقتدار جنګ و، دا یو سیاسي اختلاف و او دغه سیاسي اختلاف دی حد ته ورسېده چې د واقعې دغه دردناک او غمجنه واقعه مخې ته راغله. آیا دا د اقتدار جنګ و؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سید کاشف الدین صاحب تاسو ډېر ژور سوال تپوس وکړو او مختصر د هغې جواب دا کیدی شي چې قطعا نه. حضرت حسین بن علی رضی الله تعالی عنهما ته د اقتدار یا د دنیوي جاه و منصب هیڅ ضرورت نو. د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د هغوی نسبت او د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په ښکلو مبارکو لاسونو کې د هغوی تربیت دا د هغوی دپاره یو داسې تمغه ده، یو داسې مقام دی، خطاب دی، لقب دی چې د دنیا ټول مسلمانان په هر دور کې د هغوی سره په هغه وخت کې صحابه کرام ورسره مینه کړې ده
حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې هغه په هغه کې بیت المال په حصو کې کم دغه حصہ مقرره کړی ده نو د هغه ډېر ښکلی یو پس منظر دی چې عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ د امیر المؤمنین زوی ته پوس کوي چې رجی تاسو دغه حصہ دومره وکړه زما حصہ دومره هغه ورته جواب ورکوي چې دغه پلار د ستا په پلار نه غوره دی دغه مور د ستا په مور نه غوره ده دغه نیکه ستا په نیکه سره یاړو څه ستا د نیکه هغه سره نسبت نشته دی نو عرض مې دا کوه چې دغه مقام د اقتدار حاجتمند نه دی اړو او دویمه خبره دغه ده چې د اقتدار که د خبره وه نو مذاکراتو ته خلک راغلي وو چې موږ ته مطالبات وښیه موږ ته وښیه چې څه غواړې هغوی ته زه هېڅ نه غواړم زه صرف دا غواړم چې کم نظام حکومت د مسلمانانو لپاره الله او د الله رسول ټاکلی دی چې هغه خلافت دی هغه خلافت په هغه شان روان وي دلته یو نقطه تاسو په اجازه سره وړاندې کوم چې زمونږ خلک عموما هغې ته فکر نه کوي ځکه دغسې سوالونه پیدا کېږي په ذهنونو کې د خلافت نظام الله سبحانه وتعالی په قرآن عظیم الشان کې مسلمانانو دپاره ایماندارو دپاره خیالی دی چې دا به د خلافت نظام لاندې ژوند تېروي او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې تربیت ورکړی خلفای راشدین تقریبا 15 کاله دغه نظام کامیابی سره من و عن لکه څنګه په قرآن و سنت کې چلیدلی دی نو کله چې دا دین هغه کانټا بدلیدله یا بدله شوه حضرت حسین ابن علی رضی الله تعالی عنهما پوه شو چې اوس دا وخت دی چې دې سړي ته مخنیوی پکار چې دا مخنیوی وشي نو دا ځکه چې په خلافت کې او په ملوکیت کې ډېر غټ فرق دی جی بالکل وړاندې بزو په دې باندې به خبرې کوو یقینا چې موږ وایو چې موږ دپاره سبق دی نه دغه قرباني چې کم فکر موږ ته راکوي کم سوچ موږ ته راکوي کم تصور راکوي هغه هم دغه دی چې نظام حکومت دا به د چا یو کس یا د یو فرد واحد واک او اختیار نه علامه عبید حسین شاکري صاحب یو ډېرې اهمې نقطې ته ډاکټر صاحب اشاره وکړه او هغه نقطه د سید الشهدا حضرت امام حسین د تربیت ته او ډېر لوی اعزاز دی چې د آقای نامدار په غیږ کې د هغه تربیت شوی دی او بیا کوم واقعات چې موږ اورو چې آقای نامدار مونځ کوي نو هم سید الشهدا د هغه په شا مبارکه باندې کینی خو هغه بد نه مني څه ګڼئ تاسو ډېر لوی اعزاز ډېر لوی د برکت وړ خبره نه ده زه ټول نه اول د ستاسې د دې ټي وي پروګرام چې کوم دی دې ته ما ته دعوت کولی خپل څه شکریه ادا کوم رب عزوجلال تاسو توفیقاتو کې ډېره اضافه وکړي یقینا لکه څرنګه تا کومه خبره وکړه د ډاکټر صاحب ډېر ښه انداز کې کومې خبرې وکړې او تا هم ابتدا کې او د اوس کومه خبره وکړه امام حسین علیه السلام لپاره دا ډېر لوی اعزاز دی لکه تا په خپله یو تاریخي واقعې ته اشاره وکړله هغه تاریخي واقعه ماغه د مونځ حالات کې تمامو کتابونو کې د تاریخ نقل شوی دی خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم په حالت المنځ کې دی امام حسین علیه السلام رضی و نسوریږي اوس خاتم النبیین هغه سره کومه مینه دی مینه د المسیح په وجه نه دی المسیح خپل ځای کې ټیک دی خدا مینه المسیح نه هټ کر یو فوق العاده ویلې څه مونځ حالات کې خاتم النبیین دا طریقه هم کولی شوله مثلا څه هلکه اشاره یې لاس والا چاته کړي وی څېره دا مو نه لري کوی یا خپله نیولی ارام ارام څه پڅېدلی وی څه هغه سجدې نه پڅېدلی لکه اکثر مونږ مونځ کوو مشرمان راشي همدا طریقه اپنو کوو مونځ هم نه ورسه بدلېږي خو دې ځای کې باقاعده انتظار کوي څه څوره پورې حضرت امام حسین تا نه کوز نه وي شوی وره پورې ته مونځ نه ګویا ما کوزېږه ما حتی ځینو علماو نه دې حول څه اورېدل دي څه هغه مشهور معروف شعر څه خواجه محی الدین چشتي رحمت الله علیه د امام حسین علیه السلام باره کې یو تفصیلي شعر ویلی دی څه هغه د کربلا واقعې ته هم ډېره ښه اشاره دی پکې شاه هست حسین بادشاه هست حسین دین هست حسین دین بنا هست حسین سر داد نداد دست در دست یزید حقا که بنای لا اله هست حسین نه دا دریم بند چې کومه دین هست حسین حسین دین دی یعنی دی ځای کې چونکې پیغمبر کرم صلی الله علیه وسلم ته ګویا یو طرف نه دا اشاره دی چې حسین ته به څه نه وایي یا هغه بله تاریخي واقعه څه خطبه ورکوي منبر باندې دی خطبه د ورکوي ورته خپل کسان ناست دي کوم معمومین دي اهل بیت دي اصحاب دي ټول مونځ حالات کې دي څه دې ټایم کې خاتم النبیین خطبه ترکه کړله مخ ته روان شولو خلک حیران دي چې خاتم النبیین کوم طرف ته روان دي نو څه کله کسي خپل دواړه واړه المسیح حسن حسین
هر خپل مبارکو لاسو کې روچتوي بیا خلکو ته وایي چې زه دا حالات کې څه دوی کس هم څه کله چون کم عمر و کله ولویږي په ځمکه باندې هره پریوځي کله اوچت شي دا حال ما دپاره قابل برداشت نه دی نه دې انداز کې مینه دا یعنی یو د نوسي خبر نه دی نوسي نه هم لږه هټکر خبره دی و بیا د خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم هغه عجیب و غریب فرامین یا ځنه وخت یو تاریخ لیکل دي چې یو ځلې د بیبي فاطمه زهرا سلام الله علیها کور سره خاتم النبیین څه کله نږدې ځي نو د غوږ ته د ژړا آواز راغلل ورنوتلو امام حسین وړوکی و ژاړېده نو خپلې لور ته دی چې زه د امام حسین ژړا نشم برداشت کولی کوشش کوه چې امام حسین مه ژړوه یا هغه فرامین چې امام حسین علیه السلام په شان کې خاتم النبیین ویلي دي لکه مثلا من جمله د هغوی نه ده حسین مني و انا من الحسین حسین ما نه دی زه حسین یم یا هغه مشهور و معروف قول الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه حسن و حسین د جنت جوانانو سرداران دي و چونکې جنت کې خو بوډاګان به جوانان کېږي واړه به جوانان کېږي یعنی حسن و حسین د ټولو سرداران دي څومره جنتیان دي ټول به جوانان شي و سرداري حسن و حسین سره دی نه دا هغه د اقوال مبارکه دي او د هغه حرکات خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم دي چې کله مسلمانان خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم کوم پیروکار دي هغوی دا کسي خود به خود حتی دې حده پورې چې کله د کربلا واقع خبر هم ورته ملوي خاتم النبیین ورته ژاړي باقاعده تمامو تاریخو دا واقعات نقل کړي دي چې کله جبرائیل امین ورته راغله مشهور او معروف واقعات چې بیبي ام سلمه حوالې سره نقل شوي دی چې هغه په یو کمره کې و ورته ویله چې ما ته چې عمره پرېږدوه په دې دوران کې حضرت امام حسین علیه السلام وړوکی عمر کې و په زر زر راغللو کمرې ته ورنوتلو ام سلمه بیبي به هر انتظار کوي څه وخت بعد کمرې نه د ژړا آواز راغللو نو ام سلمه بیبي نه روایت دی زه کمرې ته ورنږدې شوم ور خلاص کړو وموندو چې امام حسین د پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم په مبارکې سینه باندې و ژاړېده تیز تیز اواز سره د ژړا کوي ما ورته ویله چې یا رسول الله څه شی دی ستا د ژړوي هغه ته ویله چې ما سره جبرائیل راغلی و جبرائیل ما ته هغه خبرونه راکړو چې کوم زما په دین مسیح باندې مصایب راځي نو زه ما د هغه جوړوي بیا هغه نه بعد ام سلمه بیبي ته خاتم النبیین هغه خاوره هم ورکوي مخصوصه خاوره زده ته ځان سره وساته دې خاورې ته ته کسه چې کله زما المصایب په کربلا کې قتل شي شهید شي نو بیا به هغه نه بعد د دې خاورې رنګ سور شي تبدیل بشي ام سلمه بیبي د خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم کوم بیبیان دي امهات المؤمنین دي هغوی کې د هغه بیبي اوس د کربلا واقع په ټایم کې هم دا ژوندي وه جی ډاکټر صاحب د حضرت امام حسین سید الشهدا رضی الله عنه د هغه مناقب د هغې اهمیت د هغې د بچپن تر ځوانۍ پورې چې څومره واقعات یقینا دا ځان له یو مستقل تاریخ دی او په هغې کې موږ ته ډېر سبق هم میلاویږي او د هغې حوالې سره د آقای نامدار چې کوم وینا دا د هغې چې کوم احادیث دي کوم اقوال دي یقینا چې هغه هم یو ډېر لوی اهمیت لري او یقینا پکار ده چې وخت په وخت موږ د هغې نه ځان خبر کړو خو دغه واقعه چې کوم راپېښه ده لکه څنګه چې وړاندې ما سوال کړی و چې د هغې په تسلسل کې چې آیا دا د اقتدار جنګ و څه پس منظر د دې سو د دې واقعي لکه څنګه چې ما مخکې عرض وکړو هغه دغه و چې د خلافت نظام ملوکیت ته بدل شو اوس دلته کې دا سوال دی چې باچاهان خو ډېر زیات تېر شوي دي دې نه وړاندې هم او دې نه پس هم امت مسلمه کې راغلي دي اوس هم موجود دي دا ولې د اخر دا دومره غټې قربانۍ ته خلافت کې کمال دا دی چې د دنیا څومره نظامهای حکومتونه دي او په دې کې څومره خوبۍ دي خدای پاک په دې نظام کې اچول دي او چې څومره په دنیا کې نظامهای حکومت چلیدلی دي یا موجود دي چې هغې کې څومره برایۍ موجودې کیدی شي عادي کې نشته عادي نه ماینه شوي دي تاسو اندازه کوئ چې په خلافت کې د مسلمانانو چې کم افرادو یعنی فرد او اجتماع د معاشرې کم شانو چې یو عام سړی پاسې د خلیفه نه تپوس کوي اکاونټیبلټي احتساب او د معاشره بالکل سټریټ فارورډ یو لاین باندې صراط مستقیم باندې روانوي او که د احتساب نه وي یو عام سړی پاس چې د کمیس څنګه جوړ کړی دی موږ چې موږ ته کم صدر ملاو شي نه خو کمیس نه جوړیږي خطبه نه اوري امیر المؤمنین عمر خطاب رضی الله تعالی عنہ د سړی ورته جواب ورکوي چې ما ته مې خپل کمیس صدر راکړی نو دلته کې څه وشو چې ملوکیت کې څه شي ملوکیت کې باچا چې کوم وي هغه آل اینډ آل شي هغه د هغه د خولې نه وتلې الفاظ جملې قانون شي
دغه هر خواهش چې کومه دی هغه پوره کیږي. او دویمه غټه خبره دغه ده چې بیت المال چې هغه د عوام الناس لپاره دی، د امت لپاره دی، د امت هغه حصې لپاره چې کمزور دی، هغه غریبه ده. دلته کې بیت المال په بادشاهت کې د باچا په مرزي باندې شي. او دغه شی روانو د یزید په دور کې یزید حکومت چې قائم شو نو حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ دوراندیش او دوربین نظر دا اولیدا چې دا سلسله چې روانه دا د امت او د اسلام زوال طرف ته وځي. ډاکټر صاحب په دې به خبرې کوو، شاکری صاحب هم ناشته وړاندې وزو چې آیا حضرت امام حسین چې د خپل اهل بیت سره روان شو ولی روان شو د دغه پس منظر سو دا څنګه وشو او آیا هغه جنگ لته په دې به خبرې کوو. خو ګرانو کتونکو یو وړه شان د ماخلو او بیرته راځو او بیا به دغه پوهانو نه دا تاسو هم کوو چې آیا د هغه انداز دا د جنگو د هغه تیاری دا د جنگ و کنه هغه څه په بل څه مقصد روانو. تاسو موږ سره اوسئ.